مینه مقل کړیو خيارا دا لانجې پریګ د خدای د پاره څوک په دې مړ کې خپل یار او پردې بړستنی وچته ګوري مخونه ډېر مننه کوم د حضرت علي ګران صاحب چې دومره خپل پروګرام را جوړ کړ مونږ ته بلنه را کړې او عبد ملنګ ته بیا مبارکي وایو چې الله دې قصاتي الله دې ولتوان ورکړي چې د پښتو ژبې خدمت نورم وکړي خپه په دیشم چې ته هم په سر پټکې ګرځوي خپه په دیشم چې ته هم په سر پټکې ګرځوي ځان ته پښتون وي او په باران پسې پټې ګرځوي خو بداوا چې موږ ستا خوړلې اسکلې خانجي ته ټوک ډوډۍ له بټول کلی کې سړې ګرځوي تا خپل اختیار په خپل لاسو پنجابي لور کو پښتون بچیا ته بټول عمر ټاټکې ګرځوي آشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول تا نه لیدل خو ما به په سر غرونه ګرځول رازق پوته مې کې نه پخواني کیسې شورو کا ستا یاد شي په لمبو چې بدې زړونه ګرځول هغه خندا دې څه شو یار هغه ښایست دې څه شو په مونږ لیونو چې دې سرونه ګرځول مننه او جانانه ستا وعده او د مختار لیونۍ مینه مولانا به مې مخکې سلامونه ګرځول دا یو نظم دی چې زه به په دې کوڅه اکثر د چا دپاره تلمه زه به په دې کوڅه کې څومره ناقراره تلمه زه به په دې کوڅه کې ډېر خفه په لاره تلمه زه به په دې کوڅه کې څه ویلی وی یاره تلمه زه خو به دې کوڅې ته دلته ستا دپاره راتلم زه خو به دې کوڅې ته دلته تاله یاره راتلم تا مې د مینې محبت اډو پروا ونه کړه ما سره کومه ناروا دلته کې تا ونه کړه ته هر څه کې پښتو در سره ما ونه کړه ته راته وایه مینه چا وکړه او چا ونه کړه زه لیونی وم چې ستا کاله او کور له راتلم زه لیونی نه وم چې دې بل کړي اور له راتلم ما که د خپل زړه ته هر څومره نصیحت کړی دی د مې د هرې فیصلې نه بغاوت کړی دی تا مینه نه ده کړې تا تش تجارت کړی دی ما دې کوڅه کې د بوتانو عبادت کړی دی ته مې په دومره خدمتونو کې په کار نه شوې ته مې د زړه د ماتولو نه قلار نه شوې لارې کوڅې یې کړلې شاړې زړګي اولې پسې جاړې ته یې اوس هم د خدایه غواړې خبرې لرې لاړې جانان مې خپل غم دې کوه خپل به کوما ډېره